مسیح الله د کرکټ د خرچو پوره کولو لپاره د موبایل فون شیان خرڅوي. د کډمنې زه راشم واپس ډایرک خپل کار ته راوځم، د شپې د 1 بجې 2 بجو پورې زه خپل کار کوم. بس دا 15 کلن ځوان له باجوړه اسلام آباد ته د مسلکي کرکټ لپاره راغلی دی. زه چې کومه دی سهار 9 بجې باندې ګراوند ته راځم، واپس 7 بجې باندې ځم. د 7 بجو نه بعد چې کومه دی زه خپل جاب کوم، بس خپل هینډ فري چارجر وغیره دا شیزونه خرڅوم سرکونو مرکونو باندې بازارونو کې. او زما چې کومه دی د کرکټ سره ډېر زیات شوق دی. زه پاس بالر راونډر یم، زما د بالینګ سپیډ چې کومه دی 133 دی. او زه چې کومه دی خپل فیملی سپورټ کوم او زه د کور سربرای یم. بال आपने मूव नहीं करनी, ऐसे नहीं करनी, ये स्ट्रेट. مسیح الله غواړي چې په قامي او نړیواله کچه د کرکټ لوبه وکړي. ये चीज़ लेकिन कोशिश करो ऊपर से आओ. और इसके माशाल्लाह जिस एज के हिसाब से इसकी د عمر په حساب سره د کرکټ مهارتونه ډېر ښه دي. تیز بالر دی، ډېر ښه کرکټ کوي. تیر کال موږ لاهور کې 3 ورځني او 2 شلوريزه میچونه کړي دي. هلته ورته ما پوره موقع ورکړې وه او لوبه یې ورسره ډېره ښه شوې ده. خو مسیح الله ولې دې ته اړ شو چې له خپلې سیمې اسلام آباد ته د کرکټ کولو لپاره په راتلو مجبوره شو؟ باجوړ ایجنسۍ کې ما چې کومه دی په ټینس باندې گیم کولو، هلته یو ګراوند دی، لکه هغه داسې کوچز نه وو، لکه یو جس کرکټ اکیډمي وه، لکه هغه کې داسې کوچز نه وو. وحید بھائی به راتللو، بس هغه به وړو له څه ناسه ټیپس ورکولو او د وړو سره به ډېر زیات محنت کولو. خو بس به زما لکه مجبوري وه، لکه ما ته کور را په غاړه، نو زه رالم دلته گیم له. ما چې زه دلته به زه خپل محنت کوم، گیم به هم کوم او د گیم سره سره به زه خپل کار کوم. د قبایلي ضلعو ځینې لوبغاړي په قامي او نړیواله کچه لوبې کوي. خو مسیح الله وایي که په خپلو سیمو کې ورته اسانتیاوې برابر شي، نو نور لوبغاړي به هم مسلکي لوبو ته راشي.